دا د میدان وردګو ولایت سیدآباد ولسوالۍ اړوند د زرني سیمه ده. په دغه سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لار تېرېدونکي 580 ډوله موټر باندې د سړک غاړې ښودل شوي پخواني ماین چاودنه کړې چې یو کس پکې شهید شوی او 15 کسه پکې ټپیان شوي دي. مسؤلین وایي د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دا خو تقریبا بیګاش په 9 نه تر 10 داسې وخت و چې یو 580 موټر د سړک د غاړې په یو پخواني ماین باندې ور برابر شوی و او دا چاودنه منځته راغلې وه. نو یو کس زنانه پکې شهیده وه او 15 کسه زخمیان یې درلودل. د دې پیښې عیني شاهدان د خپلو سترګو لیدلی حال راته وایي. دوی زیاتوي نړیوال چې د بشرپالنې نارې وهي زموږ په هیواد کې پرته له مرګونو تحفو نور څه په میراث نه دي پرېښي. 10 اینا بود به همین ساحه که ما رسیدیم. خب این ساحه که سرک جور میشه ساحه خاکیه به همین مسیر 300-400 کیلومتر که کلا خودی همی که چون ساحه کمک بیروبار بود موترها زیاد شده بود دیگه موتر هم خونه به خود شما معلومه دیگه. اونا خب ما و شما کار نکردن به خاطر ازی که همینا کمینا زر شده اینا و همین توفه مرگ دیگه از این بدتر چیزی نیست. فقط ما خواهشمندیم از امارات اسلامی از دولت خود ما کمی و قسمت کمی و جاده که جور میشه این باید همین مؤسسات میپکی اینا رو چک بکنه. د میدان وردګو ولایت امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی او زیاتوي چې یا د سیمې ته به د ماین پاکۍ ټیمونه ولیږي او د دغه ولایت له ټولو شکمنو سیمو به ماینونه پاک کړي.